چې محفل هغه دی خلق هغه دی خو نیوزمان نشته. محفل هغه دی خلق هغه دی خو نیوزمان نشته. وطن داس خړ پړ رو لګي چې ګیلمان نشته. محفل هغه دی خلق هغه دی خو نیوزمان نشته. وطن داس خړ پړ رو لګي چې ګیلمان نشته. کلی کورینه سام غرینه رو ودردول په ګیلمن نه رو زړینه رو ودردول. دشمن زړینه خپل سوړه کړل اوس نور سپوتی دي. د سار سړی رو خمړه کړل اوس نور سپوتی دي. اوس کا سپوتی دي نرمشته دا پیغام پوته دی د ګیلمن مظلوم دی وینه انتقام پوته دی. ارمان لونی عثمان ککړ د هم پښتنه وشي. عارف وزیر طاهر داوړ د هم پښتنه وشي. آرا پښتین چې دای د ننګ دای د دین وطن په ننګ سوای دی چې د غیرت په ډوا دای لکه پتنګ سوای دی. دا مو ولاوزوي چې دغ پښتین اوپر وخلی له هر غدار له هر دشمن وای کور په کور وخلی. امیش چې چیرې ها سرتیری و سرباز یې مړ دی. لانډه په دا چې په یوه لوس په یوه انداز یې مړ دی. چا مې چې سوی دا وطن دی ته یې مار وشایه. میشته معلم هار یو دشمن دی ته یې مار وشایه. چې چا مې چې سوی دا وطن دی ته مار وشایه. میشته معلم هار یو دشمن دی ته یې مار وشایه. چې په یوه خوله وشه په مینه پسې چک شي داس لیډر په چار دی. په اتفاق چې ټول کومینه پسې چک شي داس رهبر په چار دی. چې د پښتین په ټول رواج نرخ و دستیر پیږي. چې مسلمون یو د قرآن په ټول تفسیر پیږي. چې شپه پریز یې دای په سامه و په غره وسوتي. چې داسې شپین وي چې رما د حال له وسوتي. چې کلاک پښتین وي غیرتي وي و غازی بوله شي. چې دای بچای د پیونده د میرزالي بوله شي. چې د زړه په کور مې د غمو یرغل شي. درد هم بې رحمه شي شدت اختیار کړي. د زړه په کور مې د غمو یرغل شي. درد هم بې رحمه شي شدت اختیار کړي. له سترګو واوړي ګریوانه په لوري اوښ کې مجبوري شي هجرت اختیار کړي. زمونږ وفا اخلاص چې ونه مني را سره څوک چې عداوت اختیار کړي. چې شي مجبور کله دا سره پښتنه له سره تیر شي بغاوت اختیار کړي. او د سره او تور کرته یو ځای هم شي را سره ظلم او وحشت اختیار کړي. تر غرونو دنګ د زمونږ حوصله پرواز لا نور هم اوچت اختیار کړي. او نا امیدي نکړم امید لرم حالات که هر څومره جدت اختیار کړي. د طالب جان دغه ساده خبره یوه ورځ به رنګ د حقیقت اختیار کړي. ډېره مننه.